که خوندور نه وه دوستانو دغه ته کثافتدانۍ کې وغورځوئ. دوستانو سلامونه و درنښت، هیله لرم صحت ولرئ، د ژوند چارې مو هم انشاءالله په خیر وي. الله سبحانه وتعالی مو ټول طاعتونه عبادتونه قبول و مقبول وګرځوه. دا دی دوستانو نن مو یو ناولاده شی داسې قلم و کاغذ ټول راواخلي ویډیو در سره شیر کړي تر څو ټوله دوستان خپل نظر پر ورکړي او د دې خوندورو خوړو پر ګټو باندې وغږېږي چې دا څومره ګټې لري. یو وخت هغه ډاکټر صاحب څه نومېدی ولاکه چې هغه د پښو پر دغه باندې بیخي غټه لیکنه یې کړې وه. نن مو نوم د خیره سره اشپزي ده دوستانو، د چرګ پښې دي روژه ماته. دا په تاسو دوستانو قلم و کتابچه مو راواخلي. انعام صاحب بخیلي دي کې رښتیا ولې نه شي خوړلی؟ بیا اوس ورته ګوره ته ما چې سیل کوه چې څه رقم یې زه درته پخې کړم. واه 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 والله ګوتې به ورسره وخوړل شي. دوستانو دا روژه خو نو یوازې موږ داسې نه ده نیولې په کور کې ښځو م نیولې ده. هیله کومه دوستانو دا د کور په کارو کې بعضې وخت ونډه اخلئ، یو سنت طریقه ده. دا د کور په کارو کې ونډه اخیستل د دې معنا نه لري چې ته بیریږې، بلکې د دې معنا لري چې ته هم د دا کورنۍ یو غړی یې. وایي د دا پښو کم ځای سړی وخوري. ګوره وایي موږ خو تر اوسه نه دي خوړلي. دا پوښتنه کړې ده شی یا ډېر شیان پکښې دي. ټول ګوره دغه یې غوښه ده، دا بیا دونه نرمېږي چې دغسې زه چې دغه رقم خورم، مګر فقط دلته دوی نه کې دغه هډوکې چې دي دغه هډوکې نه ده کې نور یې ټوله خوړه کېږي زعفران صاحب. دا دی پیاز مو ور واچوله صحیح شو. کاچوغه راویه یو څه لږ تاسې هم د کور په کارو کې دغه اخلي. دلته یو 3 نفره ځوانان را سره ناست دي، دومره تکړه دي. ما پوښتنه ځینې وکړله، هغه وویله چې موږ یې د بیرې څخه دا کار نه کوو، بلکې په دې خاطر باندې چې موږ د کورنۍ یو عضو یو. یو ویله چې لوښي پرېولل په کور کې پر ما باندې دي، بل ویله چې جارو زه کوم، بل ویله چې ام جارو کوم او لوښ پرېږدم، خو ځینې وخت کالو پرېمینځل هم کوو. نو دا خو د ویرې څخه نه کېږي چې دا شان سړی ګوره موږ په ځوانه شوق باندې د کوم ځای څخه پیدا کړل لاس دغه په کسابۍ به موسې غوښتې چې د چرګ شی نه پیدا کېدلې. بیا هم په څونه مشکل باندې پاکې صافې پرېوللې. او دوستانو ویډیو در سره شیر کړئ تر څو ټوله پوه شي چې دا د چرګ پښې څه رقم پخېږي. د دې دوستانو ځان ته مساله ده. که څه وخت هم و دغه ته ورغلله و دوکاندار ته ورغلله ورته ووایه چې د چرګ د پښو د کړایي مساله راکړي، ښه دې درکړي. دوستانو اوس چې هغه مو ور واچول، اوس مو دا دی مالګه پسې ور واچوئ. ښه قلم و کاغذ راواخلئ دوستانو. تاسې قلم کاغذ اخیستی ولاک که نه؟ هیله کومه که مو دا شی خوړلی دی دوستانو خپل یوه خاطره ورسره ووایه، ورته ولیکئ. والله بل شی نشته. د نن دغه مو دي د نن خواړه مو د هغې دي. دا غورمه دوستانو داسې مه کوئ چې بیخي لیاب سي، صحیح شو چې دغه رقم نیم خامه سوله، بیا نو دا ښایسته د چرګ پاکې پښې دا نو هم هر څوک نشي پاکولی. ښه دوستانو داسې پسې دغه کوي. بس بلای مه داسې ښه دوستانو دا چې داسې شوله.
راوه پیاز راوه پیاز خو به نه خلاصوي دوستان په ټټیم خلاصوي په دا کاناډا او امریکا کې سړی مجرد داسې دي لکه د دریاب پر غاړه چې سړی د تنګې مړ شي بیا دا د اشپزي کې نو سړی دا شات شان پخوي دوستانو ته ودرېږه یو بل ناولده شی درته پوښ کړمه دا خو بله یو چا خوړلي د چرګ سرونه بیا چې زه درته وایم چې د چرګ سرونو ته به بیا به نو یو څوک پیدا شي چې وایي د چرګ په سر کې نو کم ځای سړی خوري د چرګ په سر کې سړی ماغزه یې خوري ټول کوچني ماغزه لري ډېر خوندور دا هم د کچالو پکوړې دي دوستان دا د کچالو پکوړې د اچارو په میکس مساله کې یعنې دا هغه عادي د بازار پکوړې نه دي دا میکس پکوړې ورته وایي میکس پکوړې دي دوستانو د اذان مو دوستانو ایله کومه دوا وکړئ دا هم د پیازو پکوړې الحمدلله رب العالمین دوستانو واه 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 رحیم ګوله لاسه اوس چې ته دا پکوړې خورې دومره په خوند باندې زه دې بیخي ویلي غوړې کړلم مه کوه خدای دې ته مې خوړله د اخره زمانه ده خو عجیب خلک د خلکو په زړه پوهېږي زه ته چې مې خوړله دې همدغه کړه دا ملګري دا رنډ راته ګوري چې دا خو ټوله ده وخوړله دا دی دوستانو تاسو ول نه پکېږه دوستانو نن مو د چرګ د پښو اشپزي ده نو ماسې اوس دغه ځای ته چې مو راورسوله دوستانو بیا به یو ګوړی پرېږدئ چې پر غوړو باندې راشي دا هم د چرګ خوندورې پښې دوستانو دا پاخه سوه د خیره پاخه سول دا بویه لا ښه خوندور دی تاسې خوراک وګورئ ښه دوستانو هیله کومه د رحمت مغفرت او برکتونو په میاشت کې دعا وکړئ چې الله سبحانه وتعالی دې مریضان ته عاجله شفا روغتیا ته عمر ورکړي د لمون کورتنې کې خدای پاک هوساینه او سکون او خوشحالي ورکړي قرضداران دې الله سبحانه وتعالی د قرض څخه خلاص کړي بېروزګار ته دې خدای پاک روزګارونه ور پیدا کړي ګورئ دوستانو داسې کېږه دا وایي شی نشته ټول غوښ دی فقط دا یو هډوکی پکښې ولا زه پر دې بیریږم چې زما حق به پاتې سي که نه زه پر دغه بیریږم د چرګ پښې نن مو په شوق باندې پخ کړي دي وایم نن مو په تا په شوق پخ کړي دي نن مو یو ناز کړی دی چې دا د چرګ پښې باید مې راته پخې د چرګ پښې پکوړې اچار کندارۍ دغه ترکاري ترکاري او دغه کندارۍ شلومبې مستې او کندارۍ ډوډۍ واه واه د طبخي ډوډۍ اوه دا اوس هم په دا سراو کې په ډېرو کورو کې دا پخېږي